د هند لاندومان ټاپوګانو څخه 50 کیلومتره لرې په دې ټاپو کې د داسې خطرناکې قبیلې خلک اوسېږي چې له نورې نړۍ څخه هیڅ خبر نه دي. دا د سانټینل په نوم ټاپو دی چې خلک هم د سانټینلیانو په نوم یادېږي. دې ټاپو ته په نږدې ورتګ سخت بندیز لګېدلی، ځکه چا هم چې د ورتګ هڅه کړې دې خلکو یا وژلي یا یې ټپیان کړي. په کال 2013 کې یو مذهبي د جون ایلن چاو په نوم امریکایي غوښتل په غیر قانوني توګه دې ټاپو ته له ورتګ وروسته سانټینلیانو ته د عیسویت دین تبلیغ وکړي. خو په حیرانتیا سره ټاپو ته له رسیدو سره سم ژوندی د دې خلکو لخوا تر خاورو لاندې کړل شو، ځکه دا خلک هر بهرنی شی هغه که انسان وي یا حیوان د ځان لپاره داسې بولي لکه فضایي مخلوقات چې په ورتګ سره سم تر خاورو لاندې کوي. دې ته ورته نور هم هغه خلک چې په پټه غوښتل د سانټینل ټاپو څېړنه وکړي یا وژل شوي یا ترې په تېښته بریالي شوي. تر دې دمخه کله چې د هند په ساحلي سیمو توپانونه راغلي وو، نو هندي چارواکي د دې لپاره چې دا خلک ژوبل شوي نه وي له هلیکوپټر څخه ورته خوراکي توکي غورځوي. خو دې خلکو ورته په ځواب کې په هلیکوپټر د غشو او نیزو ګزارونه کول. د سانټینلیانو شمیر د اټکلونو له مخې له 500 څخه نیولې تر 200 تنو حساب شوی چې خوراکي، میوه‌جات او د حیواناتو ښکار بلل کیږي. خو نور یې په اړه هیڅ معلومات نشته چې دوی څنګه او په څه ډول ژبو خبرې سره کوي، او نه هم دوی ته معلومه ده چې تر دې ټاپو چارچاپیره یوه بشپړه آباده نړۍ ده. د دې ترڅنګ د هند حکومت ډیر وخت له هوایي لارې څاري ترڅو وګوري چې دا خلک لا ژوندي او روغ جوړ دي که نه.